نن سبا ته به زکام او د ستوني درد ډېر عام شوي دي. د موسم بدلون یخ او ګرمه هوا، باران او دوړو له وجې د هر عمر خلک له دې مسایلو سره مخ دي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ځینې ډېر ساده او اسانه کورنۍ طریقې وایم چې د کچن په عامو شیانو سره کیدای شي او بدن ته آرام ورکړي. تر ټولو لومړی خبره دا ده چې که چاته تبه زکام یا د ستوني درد وي، نو باید بدن ته پوره آرام ورکړي. بې وخته ګرځېدل او د خوب کمې ناروغي نور هم زیاتوي. ښه ده چې لږ تر لږه 7 یا 8 ګنټې آرام خوب وشي، ځکه آرام د بدن د ښه کېدو لپاره ډېر ضروري دی. په دې وخت کې د اوبو استعمال ډېر مهم دی. که تبه یا زکام وي، نو اوبه باید جوش کړي شي او نیمې ګرمې وڅښل شي. جوش شوې اوبه ستوني نرم ساتي او بدن د کمزورۍ نه بچ کوي. د دې سره که کمزوري یا ستړیا محسوسیږي، نو ORS استعمال هم ګټور وي، ځکه دا بدن ته اوبه او طاقت واپس ورکوي. په کور کې د یو ساده قهوې جوړول هم ډېر فایده کوي. د دارچینی، ادرک، سونف او الایچي یو پیاله جوش کړه او ورو ورو یې وڅښه. دا قهوه بدن ګرم ساتي، ستوني ته سکون ورکوي او سینه هم صافوي. دا یوه عامه کورنۍ طریقه ده چې ډېر خلک یې کاروي. د خوراک خیال ساتل هم ضروري دی. د تبه او زکام په وخت کې سپک خوراک خوړل پکار دي. خچري، ساګودانه ډوډۍ او دالیا خوړل ښه وي، ځکه دا ژر هضمېږي او بدن ته طاقت ورکوي. په دې ورځو کې ډېر مساله دار، تیل والا او دروند خوراک نه دی پکار، ځکه دا ماده خرابوي او تکلیف زیاتوي. بدن ګرم ساتل هم ډېر مهم دی. ګرمې جامې واغوندئ، خاص طور د سینې او پښو خیال وساتئ. د یخې هوا، یخ اوبو او یخ څیزونو نه ځان وساتئ، ځکه دا ناروغي نور هم زیاتوي. ذهني سکون هم د صحت سره تړاو لري. زیات سوچ، پریشانی او ټینشن بدن کمزوري کوي. کوښښ وکړئ چې آرام اوسئ، مثبت سوچ وکړئ او ځان ته وخت ورکړئ. ځینې خلک د کورنۍ طریقو سره د دودیز حکمت مطابق د بوټو شیانو نه هم استفاده کوي. دا شیان عموماً د بدن د طاقت او عمومي صحت لپاره کارول کیږي، نه د فوري علاج ډول لپاره. که تبه ډېره زیاته شي، ستونی ډېر خراب شي یا زکام ډېر وخت پاتې شي، نو بې پروا مه اوسئ. په داسې حالت کې د تجربه لرونکي کس یا د صحت ماهر سره مشوره کول ډېر ضروري دي. د طبي مشورې، هربل معلوماتو او لارښوونې لپاره له ټول پاکستان رابطه کولی شئ. حکیم محمد امین راولپنډی.